مور مالا ملای والا جامنه مالا ملای والا جامنه هغه ته یا څه په دې وکم چې پلا خو دې راشي دا خدای دې کور راکنه پاڼې مې سره روانې کړې ګټې بم چې یا سره هغه ته څه خزه یا سره یو خبره مې تکوله په کارېږي خو نه خدای دې لیکي کو ته په کار شمه یا سره پټه خشاک نشته ده په ما خو د تبر راځي د سر مې در راځي ما ته ملګری ملګری ټیسټ وکړه بله السلام علیکم څنګه ګرانه ښه جوړ سات خدا نن ناصر په خبرونه کې میلمه خالد مشال دی چې زه ورته مشال خان وایم د ډېرې مینې نه ډېر زیات خوږ انسان دی د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ یاست او د اختر د لوی اختر دویمه ورځ مو هم مبارک شه هیله ده اوله ورځ مو په خیر تېره کړې وي او تر دویمې مو په خوشحالۍ را رسولې وي طبعا اوله ورځ خو ټول خلک په کور کې تېروي نو تاسې به هم ډېری دوستان کو هغه مسافر وي او که په وطن وي د چکر تابع به نیسئ چکرو ته به ځئ نو په همدغه ماحول کې درته ما ډېره یوه خوندوره خپرونه راوړې ده ملګری سراج وصال لا سره دی او همدغه راز نن ناصره په خپرونه کې میلمه خالد مشال دی چې زه ورته مشال خان وایم د ډېرې مینې نه ډېر زیات خوږ انسان دی او د کمالونو د استعداد ډک دی نو د خپرونې تر پای را سره مل پاتې شي نن په خپرونه کې دا اورو د کونړ یو بل ستوری دی دا مشال خان ستړی مه شي مننه ارمان صاحب سلامونه تاسو ته د کونړ ټي وي درنو قدرمنو کتونکو ته سلامونه احترامات وایم الله دې وکړي چې لوی اختر مو په خیر روان وي ډېره مننه مشال خانه دا چې خلک ډېر خندوي خپل هم ډېر زیات خاندي بس ارمان صاحب چې کله خندا خبرې کوي خامخا خو خندا درسي سراج تا ته هم ښه راغلاست وایم ستړي مه شي قدرمن چې اظهار جانه په خیر راشي اختر دې ډېر ډېر مبارک شه او په خاص ډول ټولو مسافرو ته زما له طرفه د اختر ډېر ډېر مبارکي ډېره مننه وصال صاحب مشال خان خو تاسې پېژنئ را سره دی نو له ده به لومړی پیل وکړو دوستان به ډېر په تمه نه پاتې کوو یو څه به واورو نورې کیسې به بیا وروسته کوو صحیح ده سمه ده ارمان صاحب دا چې د کور کلي ورځنی ژوند به ته بیان کړم ځکه چې زنانه سوی او نارینه سوی یو زنانه خاوند ته سوی یا سړی هغه ته څه وایي ښځې یا سړی یوه خبره مې تکوله په کارېږي خو نه خدای دې لیکي کو تا ته په کار شمه یا سړی پټې خشاک نشته دی په کور کې و ښځې نو زه څه وکړمه یا سړی ته ګډ شه څه وکړي خشاک راوړه غټ سړی ځان د کور نه خبرې و ښځې د لرګو راوړل زما نه نه کېږي زما د لرګو راوړل نه کېږي چېرته ستا د دې اوږدې پوزې کبر وکړم اوږد پوزې بیا دې زه څنګه راواده کولمه و ښځې نو بد رانه شوي دي که نه ځکه خو اوس پښېمانه چې بد رانه چې ته نه راواده کړي یا سړی دا درته چې و خشاک راوړه ګوره په کابل مانډورې پخه کړله که نه خو که دا ځل د خشاک رانه خدای راسي کومه وړه مې ټکې نه خوسته چې د سړي لور راته ونه وي و ښځې دونه اختارونه مه راکوه دا ټولې ښځې دي څوک به کابل مانډورې پخوي څوک به زړو چپرو مانډورې پخوي نو ته کومه سره نواب لور یې که د نواب لور نه نو د پلار خو د نواب نوم دی که نه زه صحیح دی کومام د خشاک راوړه نو زما نوم هم ګلباني نه د ګلباني د توخون کبر ما چېرته ستا خدای دې اخلي چې نه وزګاره شم الله مې دې نه خلاصه کړي و ښځې خو زه سره نه وم که نه نو بیا به چوړۍ سره ګرځې بس خیر به راټولم خو الله مې ستا نه خلاصه کړي بس ارمان صاحب وخت چې مشال خان د کمالونو ډک دی په راسا کنټیننټل هوټل چې نوی جوړ شوی دی ډېر یو ښکلی ماحول دی دی کې ناستي وو او مشال خان ناسره دی دوستانو نورې کیسې به هم راته کوي مشال خانه دا راته ووایه چې مینه دې کړې ده والله ارمان صاحب د پوښتنه خو ډېره سخته پوښتنه ده زما په نظر سره ځکه چې خامخا ځکه چې ما یو
بل ملګري هم را سره مرکه کړې هغې مې همدغه پوښتنه وکړه بیا ما ورته یو بیت ډالۍ کړ چې هغه ونه چې خزان ورباندې راشي خو دا جوړه د پولاد یې هم رپېږي نو خامخا څه ناڅه خو به مې کړي د خیره سره نو د مینې هغه صحیح کیسه دې ونه کړه ځان دې خلاص قرآنه زه به دومره ووایم چې زه به صرف د مینې حالات ورته بیان کړم دې پر یو ټوکه راياد شو زما یو ملګری ما ته وایي مشال خانه ما دپاره یو ښایسته غزل ولیکه مینې به دائمه آغیم که نه نو ما ورته چې ملګري صحیح دی دا شعر خو شعر لیکل غزل لیکل دا خو زما مسلک دی زه به یې درته ولیکم خو که ته راته دا مینې درته تشریح کړې دا مینه څنګه حالات په انسان باندې راولي وایي والله په ما خو لکه تبه راځي به د سر مې در راځي ما ورته ملګري یم ملالۍ ټیسټ وکړه ما ورته چې دا مین نه ملالۍ ټیسټ دا ملالۍ ټیسټ وکړه که نه خو که څوک وایي چې زه مین یم اوس په دې زمانه کې دا زیاتره ځوانان وایي هلکه مونږ عاشقان شوي یو مونږ مینه کړې دا ده خو دا زما په نظر سره لږ صحیح نه راځي ځکه مینه څو علتونه لري څو حالتونه په انسان باندې راولي لکه مثلا د اخلاقو نه بد اخلاقۍ ته ګرځول د دیني علومو نه چې مثلا موسیقۍ طرف ته ګرځول مثلا ډېر دغه لري چې عام پکې زه داسې دي چې مثلا خوراک یې بېته ته پکې کوم حالات ته تللی خپله یاره زه خو لا تر اوسه نه دی که نه صرف دونه چې صرف ذهني تکلیف مې سره لږ پیدا کړی ښه مشال خانه په څو قسمه غږونو باندې ته کولی شي خبرې وکړي ارمان صاحب زه خو په خپله باندې چې دی یو چې د کلیوالي زنانو په غږ کې اواز هم شم ایستلی بل چې د هغه تعلیم یافته نجونو په غږ کې اواز هم شم ایستلی د سپین ږیرو په اواز کې هم د بل د ماشومانو ژړا هم شم کولی هغه هم د بل چې دی په حیواناتو کې د ګډې اواز هم شم ایستی ښه نو ته ماشوم ژړا هم شي کولی او داسې د ځوانو یا د ښارۍ نجونو اواز ایستلی شي یا نه و دغه اواز خو داسې دی باندې تقریبا ما 3 هفتې کار کړی دی نو راځه همدغسې غږ کې به نه یو څو خبرې واورو ښه نو بس توجه مو غواړم کله چې یو چا سره خبرې کوي نو څنګه کوي بله سلام علیکم څنګه ګرانه ښه یې جوړ یې صحت دې ښه ده مننه خدای دې خوشحاله کړه ګرانه وبښه که نه والله ته به ما نه خفه شوی یې که نه خو قرآن چې په دې کې مصروف وم دې مې کوم که نه نو په دې خاطر تعلیم وخت پیدا نه کړی شو نو نه مه خفه کېږه خو تا ما نه د کومې د څه سره زنګ رالېږلي دي خو 50 روپۍ دې رالېږلي که نه اوس په ما باندې زما دا تاسو چې په ګېټو خبرې کوم دا څونه ده نه دا د سره نه منم دا د سره نه منم ما ته په هر هفته کاټ رالېږي که نه رالېږي بس بیا درپسې لمبر بلاک کوم د ماشومانو ژړا درنه اورو ښه ماشومانو ژړا هغه چې که نه ده دغه ته وایي مور ته وایي سکریم ملایان والا راشي څه وایي مور مالا ملای والا جاونې مالا ملای والا جاونې هغه ورته وایي لکه به دې وکړم چې پلار خو دې راشي که نه پلار به مې جاونې مالا ملای والا والي بار کاکا سوزانا سره مالا ملای والا هغه دغه شانه کټو تا ویل حیواناتو کې یو غږ ایستی شم نو ارمان صاحب په حیواناتو کې چې ما صرف یو د ګډې اواز یاد کړی دی که نه نو چې هغه په دې ډول ګوره یو کس ګډه روانه کړې ما ورته کړې دا خو په عذابو مه که نه نو ما ورته اواز نو هغې ورو ورو چې شي رامباړې ګډې ته لګېده ښه بیا چې مې خدای دې کور راکړه نو پاڼې مې درسره را روانې کړي دي ته بیا هم چک وی که نه نو ما په حیواناتو کې صرف ګډې اواز زده کړی دی مشال خانه شعر هم لیکي که نه شعر خو لیکم راځه یو شعر به نه واورو خو د زنانو اواز کې ښه مېرمنو اواز کې صحیح ده سمه ده بیخي صحیح ده ښه ارمان صاحب توجه مو غواړم زما خو ستونی هم خراب دی ځکه چې دا غږ چې دی ستونی ما د شاعرۍ نه توبه کړې ده
ما د شاعرۍ نه توبه کړې ده او ما ستا د یارۍ نه توبه کړې ده نور به په ژوند کې مخته نه ګورم ما د دې جینۍ نه توبه کړې ده او ما ته کورنا کمینونه دی کوي ما ته کورنا کمینونه دی کوي ما خو د سپوږمۍ نه توبه کړې ده او ما له په دنیا کې ژوند خوند نه راکوي ما له په دنیا کې ژوند خوند نه راکوي ما د زندګۍ نه توبه کړې ده نور به د خپل پلار خبره ومنم نور به د خپل پلار خبره ومنم ما خپلې مرضۍ نه توبه کړې ده او زه مشال شاعر ته درته څه وایم زه مشال شاعر ته درته څه وایم ما د عاشقۍ نه توبه کړې ده واه زبردست مشاله جالبه خاطره دې راته ووایه جالبه خاطره چې خو بس د مکتب په هکله به سره جالبه ځکه چې دا د مکتب کې زیاتره ډېرې جالبه خاطرې اوله زه په درېیم صنف کې چې کله ما درسونه شروع کړو نو کله زما استاد بیان الله صاحب لکه دا ښه استاد چې د الله تعالی لوی نعمت وي استادان عموما ټول ښه دي خو بیا چې هغه استاد چې شاګرد تشویقوي شاګرد هڅوي شاګرد ته ترقي ورکوي هغه استاد نو هغې ما ته ویل مشال خانه استاد بیان الله صاحب یې نومېږي وایي مشال خانه ته پاڅېږه ولیکه زه چې پاڅېدم کله چې ما ولیکو په سر باندې ټک یې وکړ نو هغې ملګرو ته ویل اشاره چک چک وکړئ که نه نو ما لکه دومره ناشنا وم د دې تشویق سره که نه ما ویل چې دا چېرته زما بېعزتي وکړله نو داسې غوسه راغله سخته غوسه راغله ما د استاد په ما باندې ولیکه اوس راپسې بېرته خنداګانې کړم الله ورته ما پسې رشخند لګې که نه سخت کار م راغی خیر په دې کې خوشحاله چې لکه څه مې ورته ویلي نه دي که نه خو څه چې کله تفریح وشوله ما ته ویل ته زما خواته کښېنه و چې کله نه ستا دپاره چا چک چک کوو که نه نو دا ته پوه شه چې ستا دا هنر د خلکو خوښ شوی دی ځکه تا چې دا د واو تورول ته خو تکړه ځوان یې دلته یو شاګرد هم واو نشي لیکلی او دومره تشویق کړم دومره ډاډه کړم چې ملګري بېرته راغلل ما ورته څه ویل ما ملګرو وایم ما امتحان کې هم پته لګېږي استاد چې ویل زه رښتیا ته کړم خبر نه وم ملګري خاندي لکه خبر نه وم چې ما خو واو ته ټکې کړه مشال خانه ډېره زیاته مننه ډېر خوږ انسان او استعداد لري موږ سره د خپرونه کې ونډه واخیسته ډېره مننه خدای دې خوشحاله کړه ارمان صاحب ډېره زیاته مننه چې دومره ما ته په خپرونه کې وخت راکړو زه ستاسو هر وخت په خدمت کې یم خوشحاله اوسئ ډېره مننه سراج له تاسې هم ډېره مننه چې موږ سره مو په خپرونه کې زحمت وایستو اظهار جانه کور مو ودان هر کله راشئ او راتګ مو په لیمو بیا هم نړۍ مننه که دلته تا نه څومره هم کمه به وي ځکه چې تاسې هغه څوک یاستئ چې د کونړ ښکلاګانې مو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسولې او مسافر چې کوم دي څوک د 10 کالو 15 کالو لرې له وطن نه او د وطن دغه لرې ساحې نه دي کتلي د داسې خلکو نه لرې دي چې هلته کلیوالي بنډار وکړي او بیا مو مشال جان نن خپرونه کې مېلمه کړی و مشال جان هغه څوک دی چې 15 قسمه غږ وباسي او که سړی څومره هم خفه واوسېږي نو خوشحالي پر مخ راولي او نن د اختر دویمه ورځ ده تاسو راساک کانټیننټل هوټل ته راغلي یاستئ او د اختر چې کوم دی نو تاسو نور هم لسچنده ښایست د اختر ته ورکو او په دې یقیني ما مسافر چې دغه خپرونه ګوري دغه خپرونې به ډېر خوند اخلي ځکه چې مشال جان پکې ډېرې غږېدلی دی بیا هم کور ودان هر کله راشي سلامت اوسئ درنو لیدونکو مشال خان ډېر خوږ انسان دی ډېر زیات کمال لري او بیا په کونړۍ ټولنه کې داسې کمال او داسې استعداد درلودل او د خلکو په شونډو مسکا راوستل دا خورا سخت کار دی هیله مې دا ده چې مشال خان سپورټ کوي تر څو نور هم پرمختګ وکړي او د دې لاسنیوی وکړي هر چیرې چې وی خوشحال آباد اوسئ خدای پامان